سلامونه ملګرو. د مولانا بجلیګر یوه ښکلې ویډیو د نوح علیه السلام د کشتۍ په اړه باندې در سره شریکوم. هیله ده چې ویډیو تر پایه را سره وګورئ او ملتیا مو وکړئ او په پای کې زموږ چینل هم در سره سبسکرایب کړئ. الله ورته وی کشتۍ جوړه کړه. نوح علیه السلام حکم وشو کشتۍ جوړئ. دا قوم ورسره تیریږي داسې چې تیریږي څه کوي؟ کشتۍ جوړوم طوفان را روان دی، دا الله عظیم قهر در باندې را روان دی او تاسو تباه کېږئ. نو دوی به په یو بل داسې ټیلې ووالي لکه زمونږ په دې پاکستان کې د نرخزیان دي. نو مولا چرته په قبر باندې تقریر کوي هلکه قبر دی او عذاب دی او دا دی، نو دوی داسې ولاړي یو بل ملیان دي خو څه وایي نو ملیان دي خو څه وایي نه خسکی مالدار پوه شوې دا داسې په یو بل ټیلې ووایي. زه چې چېرته تقریر کوم نو زه دې خلکو ته داسې ګورم په قبر باندې داسې ورته ګورم، خو چې کم یو مې داسې شکل وران ولیدو اواز پکې جو ما ته ګوره بس حاضر غلی شي. نو زما په طبیعت پوی دي. تاسو که کم باد پوکلی دي خوار شي چې ضبط یې نشئ کولی یې څه شی تاسو څه شی دا دولت درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی؟ دا د حکومت په اوږو سټار درنه لرې کوم تا او خر کې څه فرق دی؟ ته څه یې وایه د ملا او د بزرګ او د خدای د دوست سټار چې په دنیا کې به هم لګېدلی او په قیامت کې به هم ورته لګېدلی. تاسو خیال راغی؟ وایه د دې سټارونو ستاسو سټار دی. دغه وزیران وګوره ستاسو د 400 کې هم وزیران تېر شوي اوس چې په لاره تېرېږي څوک په سلام نه اچي. هغه ورځ تاسو د دې کلي یو مخې له راغی السلام علیکم السلام علیکم څنګه چل دی؟ بیا څه درک مرک نه لګي ویلې څنګه شو نو ستا څنګه چل دی؟ مالزار وخت توکړی برید ګرځم. مال زما بله عقیده ده. رحمان بابا ته اورنګزیب بادشاه وی چې کله کله زما دربار ته راځه اشعار راته وایه. هغه ورته ویل زه او ستا دربار ته راتلل او اشعار ویل یو ویل نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام دی. نن پترخ کې مې جانان پلاس کې مې جام دی، زکه اورنګ د زمانه زما غلام. په خدای قسم اورنګزیب ز تا خپل غلام ګڼما، زکه چې زه د یار تصویر پترخ کې او د مایو جام په لاس کې ګرځوم نو تا غوندې بادشاهان ز خپل غلامان ګڼم. بیا ورته وایي واوره اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا، اورنګزیب کا آرایش د تخت و تاج کا، نو مرګ به دا تخت و تاراج کا. کنن ته په تاج باندې نازېږي او په تخت باندې نازېږي، مرګ به دې دا تخت و تاراج کی. بیا ورته وایي ای عاقله غوږ ونیسه ما ته، مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته، د اجل سوار په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالاشي وایم تا ته، ناګهانه پې های هوی جوړ شي. څه چلو ساله که د دې خان په کور کې وایي خان هارټ فیل خدای ته ګوره ای د قدرت نه دې قربان شم، ای د قدرت نه دې زار شم. دوی له دې مرګونه هم داسې رایستي دي چې ډاکټر خبرېږي بیا خپې اګرې ته شي، ځکه چې دوی خو لندن ته ځي علاج ته، امریکې ته ځي علاج ته. جی هغه لندن او امریکې راده چې کې ټپ بیا ساتي وتی. نو ای عاقله غوږ نیسه ما ته، مرګ نه پرېږدي سړی خپل رضا ته، د اجل سوار په تخت بدل راشي، ناګهانه به تالاشي وایم تا ته. بیا ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو، ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته. داسې کاږه به روان. تاسو خیال راغی بعضې وخت کې به د سړک ګورئ که نه داسې یي که نه، او چې بیا کلاشنکوپ یې اچولې دا کلاشنکوپ به یي او مرۍ به دې ماته شي، دا غارت به درنه ګیر چاپېري او مرۍ به دې ماته شي. تاسو خیال راغی ډېرې ماتې کړې مرۍ د کبر جنو، چې د کبره به یې نه لیدل هیچا ته،
بادشاہان دی واړه خاک د بیابان شو نظر وکړه سکندر پسې دارا تا په ژوندینې توبه وباسه رحمانا چې قیامت کې شرمنده نشي مولا تا. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و عزیزان چې دا نوح علیہ السلام چې کشتۍ جوړوله نو دوی به داسې یو بل لټېلې ورکولې کشتۍ جوړی طوفان به راځي مونږ به غر کیږو او دی به بچ کیږي. دا ستا عقل مني؟ دا خو زما اول خو تاسو په پاکستان کې عقل هم شته زه تاسو په ایمان ووایي نانګه عقل درکې شته عقل هم لا شته دلته. ما د دنیا ملکونه لیدلي دي. ما په سن 84 کې هندوستان ولیدو له 70,000 میله وګرځېدم د میخ نه واله تر هوایي جهاز او بحري جهاز پورې ټول خپل جوړوي ټول. تا څه جوړ کړ؟ تاسو څه جوړ کړ؟ چېرته یو مچ هم جوړ مچ هم جوړ تاسو دا جوړ کړ چې چېرته دیرې ګورئ ورته دیوالونه وي. دا څه شی دی؟ دا پیپل ورکس پروګرام دی. پیپل ورکس پروګرام هلکه دا مړي چېرته تختی څه یعنی غریب د لوږې مري او مړو له دیوالونه تاوایي. تاسو جوړ کړ. پرون یو شرمول په پېښور کې شوي نن بیانو روټۍ ګرانه کړې ده په روپۍ کړې ده حکومت په لارۍ کې روټۍ اچولې دي یو 80,000 روټۍ او په کوڅو کې ګرځي راشي 12 سنې روټۍ راشي نن بیانو په روپۍ کړې ده او دا پټواریان او دا ګرداوران خو دې د خدای سم په خیر کې او په دغه قهر پرون پټواریان او ګرداوران اخته و تحصیلدار راشي په 12 سنې روټۍ راشي په 12. دا شرم پاتې وي چې مونږ په وشرمي حکومت په کوڅو کې روټۍ ګرځول چې راشي په 12 سنې روټۍ. تاسو کړي تر اوسه پورې ستا د ملک بیړه تباه شوه نه دې د پیرنګي قانون لرې که نه دې د پیرنګي نظام لرې کو او نه دې ملک له ترقي یافته پروګرام ور دې قوم د لاسه دا ملک تباه شو. په هندوستان کې بحري بیړۍ مې وکتې حیران شو. هوایي جهازونه چین مونږ نه وروستو آزاد شوی دی نن دومره عظیم طاقت دی چې امریکا او روس ته یریږي. حاجي محمد امین صاحب پیرو بزرګو او په کشمیر کې به غزاګانې هم کولې په مصر کې به غزاګانې هم کولې. مرزا سکندر به هم د دې ځای نه ونیو چې خدای له به جواب ورکړي که تا د ملک قانون قرآن نه کو کړی که نه وکړي نو هسې به ګیرې میرې کیسې میسې نه کوی. ګیره ډېر ښه شی دی خو د ده ګیره ډېره ښه وه. دا ګیره وه زما ګیره ډیله ده زما هم څه ګیره ده چې سره د دې ګیرې ښځې ته ناست یم زما ګیره ده. یو خان یو طالب ته ویلې طالبه ستا دا ګیره ښه ده که زما د سپي دا لکۍ ښه ده؟ خانان خو دي داسې کړه. هغه خان ما ته پته نشته. وی ولې؟ وی که ایمان یې تېر کو خو ستا د سپي د لکۍ نه دا ګیره ښه ده او که ایمان یې تېر نه کو نو ستا د سپي دا لکۍ تې ښه ده. په دې خبره پوهېږئ چې مړ کېده طالب مسله دا ده چې د زنکدن په وخت کې احوال د آخرت په سړي منکشف شي ټول او د زنکدن په وخت کې سړي ته پته ولګي چې زه جنت ته ځم او که دوزخ ته ځم. جنت هم ورته ښکاري او دوزخ هم ورته ښکاري. طالب وصیت وکړو چې زه ایمان تېروم او زما جنازه د پلاني خان د دروازې مخې ته تېره کړي. چې د دروازې مخې ته جنازه تېروله ویل هلته یې لږه ودروئ. بیا د جنازې نه یې ورته آواز وکړو وی پلاني خانه ستا د سپي د لکۍ نه زما ګیره ښه شوه ایمان یې تېر کړو. مړو به هم آوازونه د ایمان تېرولو نه باد کول. کرامت بعد الموت دی ته وایي. لکه یو دوه دوستانو یو چېرته بار تلی نو چې راغی دا بل دوست یې مړو چې مړو نو دی ورته ودرېدو ورته وایي سرو سیمینا به صحرا مې روي سخت بې مهري کې بې ما مې روي. ډېره بې وفایي دې وکړه چې بغیر زما نه روان شوې. ای تماشاگاه عالم روئے تو چرا بہر تماشا میں روی دنیا خوبستا د مخ تماشا کولا نو ته چرته په بلې تماشې پسې روان شو. نو بزرګ ورته د جنازې نه لاس راوویسته. تاسو خیال دا د جنازې نه ورته لاس راوویسته. نو زما عزیزانو عرض مې دا و چې دا ګیري به
الګری شي چې د دې کم مقتضیات دي او هغه مونږ پوره کړو. دا ستاسو فرض دی چې په دې ملک به ملا تړلي سپایان یې د هغه دین د نظام دی. حاجي صاحب زما په مخ کې تقریر کولو د 2 تلاو په جمعات کې د ویل پاکستان ما په دې نیت جوړولو چې دې کې به د ملک قانون قرآن وي. اوس ویل چې د پاکستان نوم واورم نو لکه په عربونو من غل چې پراته داسې بوی ته راځي. بوی د لا اله الا الله محمد رسول الله چې دا زما په مخ کې وي ویلي بوی ته راځي د مردار په شان. اوس دا په هغه وخت کې ویلیو که نن دی ژوندی وی چې نن به ورته څه ویلی چې دا ښځې لیدلی وی دا بلو پرنټونه یې لیدلی وی. نن تاسو راشئ په پېښور کې بلو پرنټ چلیږي. بلو پرنټ اوس جماعت ته او واجبه اجتماع ده چې زه در تاسو پیژنئ یې ټول د ملک ساده نه یې ټول یې پیژنئ. بلو پرنټونه چلی د ملک اخبارات وګوره د جمعې د ورځې د هغې مغزین چې منځ پاڼه پکې د دومره کټو ځوانانو جینکو د هر اندام بربند فوټواني پکې وي که نه. دا اخبارونه بیا زمونږ کور ته ځي. دا بربند فوټوان د ښځو زمونږ ښځې او لوڼه هم ګوري. ګوري یې که نه؟ زما ښځه او زما لور چې کټای بربنډه وګوري ابه څه وایي. نن دا زمونږ د ملک د جمعې شپه تاسو ټول نیکان خلک یې د جمعې په شپه به خلکو تازه اودس وکړو. اودس به مات کو تازه اودس به وکړو چې د جمعې شپه ده چې په اودس کې وده شم. دا شپه مبارکه ده. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې نه د لویه د لعنت شپه بله نه. تمامې ډمې د جمعې په شپه ګډېږي. تمام ویسیارونه د جمعې په شپه کېږي. تمام بلو پرنټونه د جمعې په شپه کېږي. تمام کنجر توبونه او کنجرې ډرامې په ټي وي باندې دا د جمعې په شپه کېږي. نن په پاکستان کې د جمعې د شپې عمره شرمېدلې شپه بله نه. بیا د اختر ورځې وګوره تاسو خو ورته اته ورځې مخکې میټینګونه وکئ. سابق صاحب ټول علما راوغواړي میټینګ وکړي چې به کومه ورځ به اختر کم دی که زما وس ورسي د اختر به د ملک ورک کم. دې قوم له اختر کې دوی له جهنم ګوره ګړنګ. یو لیونی راغلی او ما پسې د ثوابه د طرفو تبر ور سره او تبر صادر مې تبر وویستو ویل دا بجلیګر ملا تی مالا او زیما ویل لوی لوی چغې چې وهي هغه تی مال خو زیما ویلې واوره په دې تبر به دې کېمه کم که بیا دې چاته ووایي چې جنت ته به ځئ. جنتونه کم ځي جنتونه مې ویل مات کړه په دې تبر ټول. ته ویل دې خلکو کې داسې سړی هم ګوري چې جنت ته لاړ دا سړی ګوري. ویل جنت نشته دې تبر ته ګوره. او دوزخ کې مې ښه سیخوالی او تازه کړی دی خلک وله رالیږه. او که مې د جنت نوم ستا د خولې نه واورېده په دې تبر به دې کېمه کړه. مال ډېره ښه ده مال لیونی دی اوس ګزار را باندې ونیکړي. قسم په خدای چې لاړو سوچ به کولو نو د مولانا عبدالمعبود صاحب خبره یاد ده. مولانا عبدالمعبود صاحب 163 سال عمر کې 43 کاله وشو چې وفات شو. هغه ته کشف قبور علم زما په یاد کې 2 بزرگان مالی دلی دي چې هغې ته کشف قبور. یو مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه ته او یو مولانا عبدالمعبود صاحب ته. ما ورته جی ما ته د یو قبر کشف وکړه چې زم یو مړی وګورم. ما ته ولې یقین دې نشته سر؟ ما ورته نه د ابراهیم علیه السلام سنت ادا کوم رب ارینی کیف تحیی الموت. قال ولم تؤمن قال بلا ولكن ليطمئن قلبي. ورازا لاس نه ونیو ما دیرې ته راوېستم چې راوېستم داسې مراقبه یې وکړه چې مراقبه یې وکړه سترګې راوچتې کړې. ما ته ویل بچیا مړی خو درته ښیم خو په دې هدیره کې داسې مړی نشته چې ویې ګورې اوړه دې خوشحال شي. دا ټول ویل په قبرونو کې ناست دي او غوښې ته غوسېږي لګیا دي. داسې ویرېدم چې په یو منډه مې کور ته ځان ورسولو او مال زه نه ګورم. سهار چې وله بیا رالم ویل راځه که نه ګورې نه مال نه جي نه ګورم. ټول عمر به ویل روټۍ خوند در نه کي که دا حال مې درته په قبر کې وښود. مولانا احمد علی لاهوري رحمت الله علیه کوړي ته راغلی او زه ورپسې لاړم پېښور ته مې راوستو. په قبر کې مې ته تپوس وکړو په موټر کې. ما وی جی د فلانی قبر ته تاسو تلی؟ وی چې ہاں میں گیا ہوں. ما ان کی کیا حال ہے قبر میں؟ ویل وہ قبر میں پکوڑے کی طرح تل رہا ہے. قبر میں پکوڑے کی طرح. بیا میں د بل سړي تپوس ته وکړو د بل مې وکړو
بیا مې د ډاکټر اقبال تپوس ته حکم لاهور شاهي مسجد په دروازه کې داغه قبر ده هغه ته خو هم تلی ما تو ہاں وہاں بھی گیا ہوں ان کی حالت اچھی ہے خدا جانے ان کی کون سی ادا اللہ کو پسند آئی ان کی حالت قبر میں اچھی مورد حضرت یہ علم مجھے بھی بتا دو ماتوئی چی یہ علم میں نے 40 سال میں سیکھا اگر آپ کو شوق ہے تو آپ لاہور آ جائیں آپ کو میں 4 سال میں سکھا دوں گا تاسو خیال رکھ نو عرض میں داو عزیزانو چه اولیاء اللہ و بزرگان چی دی دا ډیر لوی خلق دا رحمان بابا چې زه درته وړاندې رستو کومه دا څه معمولي سړی نه و دا ما لیدلی دی دا ما لیدلی دی د نن نه 28 کاله مخکې زه د اورېدو خبرې ډېرې کمې کوم 28 کاله مخکې د ده قبر جوړېدو او زه تلی وم چې تلی وم نو لحد سرای بنیاد کنستی او خاریان چې دی ګلکارانو نو زه بنیاد ته ورکوشم هغه ځمکه خورجنه غوندې ده نو داسې په جبل مې د لحد سایډ ووالو چې اومې والو غرب شو چې په دې مخ باندې هغه دیوال ورسوری شو چې دننه ګورم اوس مړی پروت دی دومره دومره زلفې دي دومره دومره ګیره کې سپین زیات او تور کم دي او د شوی کړې خامتا کپنې دی اګلکارانو پاس چغې کې چې اتیا اتیا خدا نو منې کی کرنے اتیا مال تسی بھی تلے آؤ مال تاسو هم لاندې راشه اغیم را کوشو ستور رپی او یریگی ماں اگی تا پا انکو کی وی چی تسی میرے ہاتھ تے پیر نو پکڑو تے میں اندر ہاتھ کرنا اگر منو مردہ پکڑ دینا تا تسی منو چک لاؤ زلاس ورنہ نباسم کدی مڑی رانی وما کنا نو رامے کا گئی لاس میں ورنہ نہ استو پا دے مخ لاس وا پا دے گیرا کپن پا دے زینو پا دے لاسونا سر ویخت پاک زے کے ناستیم دا سے پروت تے لکا استی چیخی لکا استی چیخی یو 15 منټه مې په لاس والو مال کې دې شي چې دانچي 15 منټه چې ښه تسلی مې وشوه هغه د سر لارې چې په ویښتو کې وتې وه قسم په خدای چې هم صفا ښکارېده دا د سترګو باڼۍ نری غوندې سترګې کولاوې په دې بڼو مې ورته لاس ووایه ځکه چې لاس مې یو ځل نه ایستو نو ډاډه شوم کنې یېرېدم ځم چې پاس رو ختم هغې زر هغه سوری بند همرا خلق زیارت کا فصل مرګا چې بازار وی په مزار د درویشانو د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي د جنت د باغ ګلونه باد هیر شي کدی ولیدو گلزار د درویشانو درس دیوان د رحمان زار تر دی غزل شاه چې بیان یکړو کردار د درویشانو دا اشعار میں پچغه ہوئی او په سیکل راسور شو موته نه رااله دا درویشانو ډایرکټ رابطه او تعلق وی دا الله سره او د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم ډایرکټ رابطه حضرت ثوبان برای راست رابطه و د پیغمبر سره برای راست زمون رابطه خو ګوره که خیالو کوي په خوله وي کنه زبانی وي تاسو ټول الله وای نه نه ټول ونه وي اوای په ایمان یو منټ اوای په ایمان چې دا الله دا د دې ځای आवाज او کده دې ځای आवाज ما سره ټګي مکوي ټګي مک دا د دې ځای आवाज ا د دې ځای आवाज چی الله مولانا تنویر رحمت اللہ علیہ بوی خدا کی قسم خدا لا یزال کی قسم ایک بار اللہ کہنا دونوں جہان کی نعمتوں سے بہتر ہے ایک بار اللہ کہنا اللہ 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 نو پاس نہ بدرتا آواز اسی چی گفت اللہ ہے تو لبیک ماست تو چوے گا اللہ 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 ندیز آواز گفت اللہ ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست اے بزرگا داستا اللہ چی دے دازما لبیک دے الگ یاد ہے کہ نہیں اللہ 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 یا اللہ زار وقت ویم چی اللہ اللہ او تا یو رز منوی چی بندہ زدائے نو آواز ورته د اسمان نو شو چې گفت الله ہے تو لبیک ماست وی نیاز و شور و دردت پیک ماست داستا اللہ چی دے دا زما لبیک دے
چې تا الله وې نو زه درته ووایم چې لبیک ای بنده زه درته حاضر ولاړ یم وایه. تاسو خیال راغی؟ نو عرض مې دا و چې دړنه الله یي د ټولو مرضونو علاج د ټولو مرضونو دوایي وي. زمونږ هر شی د ژبې دی. څه خبره مې کوله؟ حضرت صوبان وی مخوب میں شناسم پیران پارسان. حضرت صوبان ډایرکټ تعلق دی د پیغمبر سره. یو ورځ نه دی لیدلی ټوله ورځ په جړا تېره کړه. ماښام یې چې ولیدو نو بیا جاړي. صوبان اوس ولې جاړې؟ اوس خو دې زه ولیدم که نه. و یا رسول الله اوس مې یو بل شی جړی. اوس دا خیال راغی چې د قیامت نه بعد چې جنت ته لاړ شو ته خو به چېرته په لوی مقام کې ناست نو زه به داسې جنت څه کما ای حبیبه چې چېرته تا پکې نه ګورم. زه به داسې جنت څه کم چې چېرته تا پکې نه ګورم. نہ دوزخ کا ڈر ہے نہ جنت کی خواہش وہ جنت تو پہلے عطا کر چکے. قرآن چې د جنتو د نعمتونو د حورو د غلمانانو لالچ ورکړی دی کې راز دا دی دا په اعتبار د طبیعت د دنیا سره دی. دنیا کې انسانی طبیعت چې ښه کور وی ښه کور به څنګه وي ښه کور به صحبه جنت دی. څه به یې پکې ونې به یې ماڼۍ یوه کمره به پکې د ملغلري د بخاري روایت د ملغلري عرضها 60 میله داسې کمره به یي چې پلنوالی به 80 میله د ملغلرې به یوه کمره یي پلنوالی به 80 میله. یاره ښځې حور مقصورات فی الخیام. حوره هغه ښځې ته وایي چې یو یو سترګه یې تر دې تر دې داسې ښځې به یي تورې زیړې مندرې لوړې داسې به یي پکې. او زمونږ ښځو کې خو تورې مي اوس خو تورې پاتې نه شوې د پوډرو د برکته ټولې سپینې په شرمونو شرم یې د پښتون سړي د ښځې پلو بچا نه لیده. پلو نن چې غټ پښتون دی او لږ په خېټه مور دی نو ښځه یې بربنډه کړه. راشئ چې د شپې په 1 بجه درته هغه خلکو ښیم چې سره د ښځو د سنما نه راوځي عقل به دې وخوځي. عقل په دې اختر کې په دې شیباغ کې د ښځو یو میله شوې ده. زه وایم الله ستا لوی قدرت دی چې په موږ دا دنیا په بله ولې نه اړې د ښځو یو میله شوې. نو ته به وایه ښځې تورې زیړې مندرې لوړې څنګه به قرآن وی چې نه کأنهن الیاقوت والمرجان. پرنګ او په صفای کې به د یاقوت او د مرجانو په شاني. نوکران بم پکې وي او نوکران بم یا نوکران به څنګه وي. خو د دې ځای نوکران خو د چا سترګه نه وي د څوک ګوډي د چا غوږ نه وي که نه د دې خانانو دا نوکران چې داسې لنډیان بوچیان دي. قرآن وی دا غزې نوکران به اذا رأیتهم حسبتهم لؤلؤا منثورا. داسې نوکران به وي چې ته ورته وګورې نو دا ګمان به وکړي چې د ملغلرو نه چا تار ویستی دی او یو د بل د پاسه ټپکیاوي. بیا به دې نوکرانو وحلوا اساور من فضه وسقاهم ربهم شرابا طهورا. د زرو کنګن به اچولي او په هغه لاسونو به تا ته اوبه پیش کوي خوراک به پیش کوي. که ته ووایې چې نه زه په ملاستې خورم ملاستې درک بم پکې وي. قرآن وی متکئین علی فرش بطائنها من استبرق وجن الجنتین دان. د جنتیانو به تکیا والی پاغه فرشونو چې داغي سټ به د شنورې خمود او وجن الجنتین دان. او د جنت یا نعمتونه کتره دې په ملاستې داسې خورما بزرګ ما بوډان بوډاتوب خو په جنت کې وي نه ټول به د 18 کال هلکان وي. ماما بوډاتوب بنئ ټول. رسول الله صلی الله علیه وسلم بم کله کله خوشطبي کوله. یو زړه ښځه راله وی یا رسول الله زه به څنګه جنت ته لاړه شم. پیغمبر علیه السلام ورته زړې ښځې به جنت ته نه ویل زه به څه کوم ویل زړې به نه ځي چې ډېر حی پای خو وکړه وی د خدای بندې که داسې زړه ته جنت ته لاړه شي د جنت په مزه به څه پوهېږي. او دې ماما له ته وږی ورکړه دی د وږي په مزه څه پوهېږي ځکه چې غاښ یې نشته.
ته چې جنت ته ځې د 18 کالو جنۍ به شي، بیا به جنت ته ځې نو په خوند به پوهېږي. کله کله خوشطبیبه سردار کونین صلی الله علیه وسلم ابا عمر نوم یو، هغه یو بلبل ساتلی و. حضور به چې پرې راغی نو تپوس به یې وکړو چې یا ابا عمر ما فعل النغیر، ابا عمر بلبل دې څه کو؟ اسې یم چې دا تاسو داسې یکدم داسې شی کړی؟ نه نه، کله خانده کله خوشطبي کوه، دا یکدم داسې بوټ کېږي کما. کله کله خوشطبي و حضور صلی الله علیه وسلم هم کوله. تاسو خیال راغی؟ نو عزم دا و عزیزانو چې نور به صحیح په جنت چې وفیه ما تشتهی الانفس. په دې کې نه پوهېږم چې ماما چا ده پولیس والا خط دی که زه څه وایم لګیا کېنه استاذ په ارام. عرض دا و چې عزیزانو دا لالچ د جنت او د نعمتونو دا قرآن په اعتبار د تبایع د دنیا سره ورکړی. مقصود به ذات شی به په جنت کې د الله دیدار وي او د محمد رسول الله په خوا کې به اوسېدل وي. زما په دې خبرو پوهېږئ؟ مقصود به ذات شی به خوراک نه، جنت به نه، مقصود به ذات شی به د الله دی. صحابه و یا رسول الله مونږ به خدای ته ګورو. قرآن راغی وجوه یومئذ ناظرة الی ربها ناظرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ تازه وي او خدای ته به ګوري. ووجوه یومئذ باسرة تظن ان یفعل بها فاقرة. ډېر مخونه به په دغه ورځ خړ وي او دا به یقین وي چې ما سره به هغه کار وشي چې د ملا هډوکي مې مات شي. خدای ته به ګوري او د پیغمبر په خوا کې اوسېدل به. نو صوبان برای راست تعلق دی د پیغمبر سره. نو اوس خو دې زه ولیدم ولې جارې؟ وی ته به په جنت کې چېرته لوی مقام کې، زه به هغسې جنت څه کم چې چېرته تا پکې نه ګورم. قرآن راغی من یطع الله والرسول فاولئک مع الذین انعم الله علیهم من النبیین والصدیقین والشهداء والصالحین. اے پیغمبرہ صوبان ته ووایا چې په دنیا کې د جناب محمد رسول الله سره مینا ده، په خپل ذات مې دې قسمی چې په جنت کې به هم د محمد په خوا کې اوسېږي. تاسو خیال لرئ؟ نو عرض مې دا و چې مقصود به ذات شی هغه د الله دیدار وی. د ترمذی روایت ته باب السوق فی الجنه سیاست خبره کوي روانه لګي آرام کېنئ. په جنگ کې اسونه نه سربي. دا وضاحتونه په دې 240 کاله کې تاسو ته ټول شوي دي. خدای مخوار نه کړه تر اوسه پې والله که پوهې. عرض دا چې مقصود به ذات شی هغه د الله دیدار وي. باب السوق فی الجنه د ترمذی یو مستقل باب دی. جنت کې به یو بازار لګي هفته کې یو ځل. دا جنتیان به ګرځي صاحبه دا شی ښایسته دی، دا شی فوټوان به راوالي، یاره دا خو ډېر ښایسته فوټو دی، فوراً به دا سړی د هغې په شان شي. ځکه چې جنت د غم ځای نه دی چې دا ښایسته دی نو ته داسې ښایسته شه چې دا جنتیان ښه ستړي شي. الله به وایي نور څه پکار دي؟ وایي به یا الله هېڅ کمی نشته. الله به وایي یو کمی پاتې دی. ملایکو ته به وایي زما او د اهل جنتو منځ کې حجابونه لرې کړئ چې حجابات لرې شي. ټول اهل جنت به د خدای دیدار چې وګوري د اهل جنت به نسکور پرېوځي. وایي بیا پروردګاره دا ټول نعمتونه پې قربان شه خو چې دغه مزه یو ځلې بیا دا خو اوس عاشق سړی پکار. تمام تن مې د رنجو پسې روړوی، تمام تن مې د رنجو پسې روړوی، خو په ما د تورو سترګو یو نظر وی. یو ځلی راته ولیدې نو د رنجو پسې روړی. تاسو خیال دا؟ نو عرض مې دا و چې صحابه کرام دا برای راست عشاقو د جناب محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ما بیان داسې شروع کړی چې ما خیال دا و چې زه به یو هفته تقریر کوم لګیا به. بل یو ضروري خبره واورئ. زمون په دې ملک کې اوس یو مختلف قسم فتنې شروع دي.
یو فتنه پکې دام ده چې صحابه چې کم د پیغمبر نه برای راست اخذ کوونکي د دینو داغي متعلق د بعض خلقو دا خیال دی چې دا صحابه چې دا غداران ٹھیک شو. یو فتنه په دې ملک د پرویزیت تا پرویزیان هغه خلق دي چې حدیثو ته د یهودو ډکوسلې وي. حدیثو ته ما ته ګوري قرآن شته دی نو حدیث منل څه ضرورت دی. قرآن موجود دی. کراچۍ کې د یو میمن په کور کې زه میلمه غلام احمد پرویز کور ته راغی د پرویزیانو لوی امام تخریده ما سره باس کولو باندې خیر خلای رواچولا ما تو قرآن کی موجودگی میں کیا ضرورت ہے کہ آپ حدیث کو مانتے. ماں اور تیل پرویز صاحب آپ حدیث کو نہیں مانتے اور میں قرآن کو نہیں مانتا. مالتا حدیث نہ مانی قرآن نہ مانم. ما تو لا حول ولا قوت مالی شلزل لا حول ولا قوت خود منکر حدیث ہے منکر قرآن نو ما تو ولی مال د دې قرآن متعلق چا ویلی دي چې دا د خدای کتاب دی د خدای دستخط پشتا د خدای आवाज تا اورېدلې جبرائیل ستا په مخ کې راغلی او دا قرآن راوړی وی چې نه دا چا ویلی چې دا 10 سپاره قرآن د خدای کلام دی ویلی دا خو پیغمبر ویلی دی. مال پیغمبر خو 1400 کال وشو چې تیر شوی دی اوس پیغمبر کم ځای دی چې مونږ ته ویلی چې دا قرآن د خدای کتاب ویلی حدیث کې راغلی. مال حدیث خو ته مانی نه ته خو حدیث مانی نه خبره خوره تا ثابت کړه چې قرآن ثابت ته په حدیث ٹھیک شو. حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی. جناب محمد رسول الله ویلی چې دا قرآن د خدای کلام دی کنه ٹھیک ده نو د محمد رسول الله وینا حدیث ته کنه دی ٹھیک شو. نو قرآن ثابت کړي حدیث ته اوس چار کله قرآن په حدیث ثابت شو نو حدیث هم د خدای کلام دی نو قرآن بیا ثابت کړي چې حدیث هم د خدای کلام څنګه چې حدیث ویلی دی چې قرآن د خدای کلام دی دا چې قرآن ویلی چې حدیث د خدای کلام ما به خبره پوهیږئ. قرآن کم ځای ویلی وما ينطق عن الهوى وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحي يوحى. خدای وی پیغمبر د ځانه یو خبر هم نه ده کړې دا د چې څه ویلی دا ورته ما وحی کړی ده. نو معلومیږي دا چې حدیث فرق د وحی خفي او جلی دی نور حدیث هم د خدای کلام دی او قرآن هم د خدای کلام دی. نو څنګه چې د قرآن منکر کافر دی داسې د حدیث منکر متفق علیه په تمام اجماع د امت سره کافر دی. ٹھیک شو. بیا صحابه معیار د حق دی. صحابه معیار د حق دی. دی خو ګورئ کومه والا چې ستا پټي ته را روانه او په هغه والي کې ته سوری وکړې د بل پټي طرف ته نو دغه اوبه به ستا پټي ته راشي. بیا خبرې کوئ پټي خو پیژنئ که نور څه نه پوهېږي. روټۍ هم خوړلې لنګر بندوبست وای ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې ترا بدې ورځې پورې به جفا کړې که به مخ د وفا هم چرې پیدا کړې معشوقې کله وفا کله جفا کا میں باید چې کله هغه او کله دا کړې ماستا خوی ده و هر چا ورته ستایلی په خدای قسم چې زه خبر شم چې داداجي محمد امین صاحب مرحوم مرید دی دا غلی دلی دی د ورسره وخت تیر کړی دی قسم په خدای چا سړی په ما د ایمان غوندې خلګي د ایمان غوندې خلګي او تاسو هم لږ سوچ کوئ ما ستا خوی دی و هر چا ورته ستایلی هسې نه چې مې په درس جهان رسوا کړې زه ستاسو لوی مداح د دې خاورو د وجې. نو زما عزیزانو صحابه په ذریعه مونږ ته 1400 کال رستو قرآن را رسېدلی 1400 کال رستو حدیث را رسېدلی. ټیک شو. که صحابه غدارانی نو د دې څه ګارنټي ده چې دا همغه قرآن دی چې کوم په پیغمبر نازل شوی دا رښتیا کېدی شي بیا ځکه چې منځ کې کېدی شي صحابو پکې د ځانه څه ګډوډ کړي لکه د شیعو مذهب دی چې قرآن 40 سپارې دی دا 10 سپارې سنیانو پټې کړي دي دا به امام مهدي صاحب بیا راوباسي یا امام غائب صاحب بیا راوباسي. اعلی بل غم دی په دې ملک یو فتنه نه ده یو عذاب نه دی. عزیزانو اخیری خبرې درته کوم اخیری په پاکستان باندې چې د نورو قومونو باندې کم عذابونه نازلو په پاکستان الله ذهنی عذاب نازل کړی دی اور سړی ذهنی پریشان دی اور سړی
که ملا دے که میا دے که پیر دے که امی دے که خان دے که غریب دے که حکومت دے اور سڑے ذہنی پریشان غل وګوره ټول ملک غل دی پرانا ورځ سړی وتښتی موټر وتښتی ماشوم وتښتی ایس پوښتنې والا نشته ملک نه د دلی راجا جوړ دی دلی کا راجا مویا کوئی رونے والا نہیں ملک د دلی راجا دی څوک پې جړا والا نشته زمونږ بالا ماڼۍ کې نن 15 ورځ ده 2 هلکان د مړي خبر له بډبېرې طرف ته تله په سکوټر باندې دواړه هلکان غیب دي تر نن یې پته نه لګي یو ټانګې مرمت کولې او بل رشکه چلول تر نن یې پته نه لګي نو دې ملک نه ذهني عذاب نازل قرآن دے قرآن کم قوم چې د خدای نه سرکش او باغی شي اذاقها الله لباس الجوع والخوف هغه قوم ته الله د یری او الله د لوږې لباس ورواغوندي نن پاکستان ته الله د یری او د لوږې لباس ورغوستی دی د یره وګوره ټول ملک په یره کې دی لوږه وګوره ټول ملک وایي چې د لوږې مړه شو دا داسې ده که نه ده عزیزانو عرض داو چې دا پاکستان د پیغمبر خیرې والی واورئ د پیغمبر خیرې والی یی که ښه ورځ مولیده او مړ شم نو راشئ په قبر مې متیازې وکړئ پیغمبر ویلی دي چې هغه ملک به ښه ورځ نه ګوري چې د ملک کم ملک سربراه ښځه وي پیغمبر ویلی چې د کم ملک سربراه ښځه وي ملګرو که چیرته مو ویډیو خوښه شوې وي نو هیله ده زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ تر څو پورې موږ تاسو ته داسې نورې هم ښکلې ښکلې ویډیوګانې جوړې کړو یفلح قوم دا د بخاری روایت ته اوس درباریانو ملیانو د کرۍ ټټوانو د ضیاءالحق تالی سټو او هغه د ضیاءالحق تالی سټ اوس د دوی تالی سټ جوړ شوي دي هغه ته د بخاری د حدیث په روایت کې اضطراب پیدا عمري د هغه ورځ چې دا برش کړي او دا ګیري ګومنځ کړي دې ښځې ته ناست لیدلي مو ټلویزیونونه چې چا کره شته لاس اوچت کړي اوچت کړي وایي تا کرم شته بابا وایي ته خدای دې واوره واورئ نن د بزرګانو کورونه هم د ټلویزیون نه خالي نه دي ما ته ګورئ د بجلیګر ملا متعلق به دا واورئ چې د بجلیګر ملا په کور کې ټلویزیون که زما په کور کې ټلویزیون په غلطۍ هم چېرته راننوتی په غلطۍ باندې نو ګیره مې کله کوي او په خره مې سور کوي وا به وړئ زه د دې خلکو د ښځو لنډرو پسې چې ډرامې کوم د لوڼو لنډرو پسې چې ډرامې کوم دی وایي د بجلیګر ملا لور هم په کالج کې چبک وایي که د بجلیګر ملا لور په پیلی جماعت کې هم سبق ویلی پیلی جماعت کې ګیره مې کله کوي په خره مې سور کوي او کمیس پرتوګ رانه وباسئ که په پیلی جماعت کې زما لور سبق ویي او ستاسو دا لنډرې به پرېږدم نه ستاسو دا بورې به پرېږدم نه دا سا خدای را کړې ده او خدای به رانه وباسي والله کم پرېږدم زما عزیزانو عرض مې دا وایم راشئ وګورئ دا زما زوی دا وختي چې تلاوت وکړو تاسو خیال راغلم پاسه لږ ودرېږئ غوږ کېدی باته کېنه غوږ کېدی زما عرض واورئ ما درته وایي چې والله که دوی پرېږدم